زه د هغې ایسکریم خانې مخې ته په تمه ولاړ وم. شیبه په شیبه مې ساعت ته کتل. داسې راته برېښېدله لکه دا شاوخوا خلک چې راباندې پوهېدلي وي. نارامه وم. وجود مې لړزې اخیستی و. هڅه مې کوله چې ځان نورمال وښیم. یو بلې خواته مې غلي کتل. ناڅاپه مې سترګې په درېیمه کوڅه کې په یوه نري له ونې ټیټ پاخه عمر خوړلي سړي باندې ولګېدې چې زما خواته را روان و. وچې سترګې یې په ما کې خښې کړې وې. شیبه وروسته مې خواته رالنډ شو. غلی مې تر څنګ تېر شو. څوکۍ یې راته وویل په ما پسې راځه. په وجود کې مې سړې اوبه ولاړې. پښې راپسې مړې شوې. عمر خوړلی سړی 10 قدمه مخکې ولاړ. زه زړه نازړه پسې روان شوم. د سترګو تر کنجو مې خلکو ته کتل. سړی له مخې او زه تر شا. په یوه او بله کوڅه تاویدلو. ما ته یې داسې په فکر کې راکوله چې زه او ته نه سره پیژنو. 4-5 کوڅې مو تر قدمونو تېرې کړلې. د شپږمې کوڅې پای ته مخامخ شنه دروازه را خلاصه وه. سړی اوچت پرې ننوت. دروازه یې دننه له خوا نیمکښه چوله کړه. د لاس په اشاره یې راته وویل راځه. شاته مې وکتل. څوک نه ښکارېدل. څوکه پسې ورننوتم. د کور انګړ ښایسته ښکارېده. شنې ونې پکې ولاړې وې. رنګارنګ د ګلانو بوټي او ګڼې کوټې یې درلودې. سړی بیا تر مخ او زه تر شا پسې روان شوم. د سالون دروازې ته لا نه ورسېدلي چې 2 غبرګ ځوانان له دننه راووتل. یو یې ډنګر او بل چاغ سوربخون ګرد مخ درلود. سړی ورته مسک شو. په خیر لاړ شئ. خوښ مو شول. ځوان یو ځل ما ته وکتل. بیا یې ورته وویل ښه و خو هسې نه و. عمر خوړلي کاذبه خندا وکړه. څو شپې وروسته تازه راځي. بیا احوال درکوم. ځوانان روان شول. زه د سالون کیڼ لوري ته کوټې ته ننایستم. ور یې راپسې راپورې کړ. وجود مې هماغسې لړزېده. د 2 پښو په سر کېناستم. شیبه وروسته د کوټې ور را خلاص شو. غټه چاغه په عمر پخه ښځه چې تنګې نرۍ جامې اغوستې وې راننوته. سلام یې واچو. ما ورته وعلیکم سلام وویل. راغله. تر څنګ مې کېناسته. په مینه یې راته وویل څنګه شی غواړې؟ خوله مې وچه کلکه وه. خبرې مې نه شوی کولی. بیا یې راته وویل ولې وارخطا یې؟ دا ځای امن دی. بېغمه اوسه. ځان مې کابو کړ. مال نه وارخطا نه یم. څنګه شیان لرې؟ په مکرجن انداز یې وویل هر رنګه شی شته خو هر یو له ځانه قیمت لري. له 2000 نیولې بیا تر 10,000 پورې. ښه نو زه اوس ځم. دوی به راشي. ته یې ځان ته پکې خوښه کړه. د هو لپاره مې سر ورته وښوروه. د زړه درزا مې وار په وار ډېرېدله. بالښت ته مې تکیه ووهله. درز شو. د کوټې ور بیا خلاص شو. ډله نجونې راننوتلې. دنګې ټیټې سپینې سرې تنګې زړه راښکونکې جامې یې په تن وې. هره یوه په خپل وار سره مخ ته راته ودرېده. هر یوې هڅه کوله چې زما ځان پام ته ور واړوي. تر ټولو شاته ولاړه خاموشه نجلۍ مې نظر تېر کړ. تکه ژېړه وه. حواس یې مړه تیت او پرک ښکارېدل. کټ مټ لکه خزان وهلي ونه. یوه بیرته له کوټې ووتې. د سترګو په رب کې غټه ښځه راننوته. ښه راته ووایه کومه یوه دې خوښه شوه؟ له لږ فکر وروسته مې مړاوي خزان وهلې نجلۍ ورته یاده کړه چې هغه غواړم. شونډې یې بوڅې کړې. عجیبه ده. هغه چې دلته راغلی په لومړي ځل تا خوښه کړه. هغه تیار مړی دی. هیڅ بازار نه لري. یوه سمه به دې خوښوله. سمه ده چې تا خوښه کړي. 2000 روپۍ راکړه چې راشي درته. جیب ته مې لاس ټیټ کړ. د پیسو له دستې څخه مې 2000 ګونان ورته ونیول. غټه ښځه ووته. په سالون کې غږ شو ورشه سم یې ونازوه. کنې څوک به دې بیا خوشې هم نه اخلي. خپل مارکیټ دې په خپل خراب کړی. څوکه د کوټې ور نیمکښه شو. مړاوي تکه ژېړه نجلۍ راننوته. په لاس کې نیولی کاغذ تشناب یې لاندې وغورځاوه. څوکه یې ګونډې ووهلې. له ساړه اسویلي سره غلې کېناسته. د جامو په ایستلو یې پیل وکړ. څوکه مې ورته وویل ما جامې مه باسه. حیران یې راته وکتل. نو څنګه کوې؟ لږ ور نږدې شوم. زه څو خبرې در سره لرم. هیله د سم ځواب راکړې. په ژړغوني غږ یې وویل زه دلته خبرو ته نه یم وزګاره. ژر کوه خپل کار دې وکړه نور ځه. مالنه ته غوږ ونیسه. له سترګو یې غبرګې اوښکې راغلې. په عاجزي یې وویل د خدای په خاطر له ما نه نور امتحان مه اخلئ. که د چېرته له غټې ښځې سره کوم پلان جوړ کړی وي او ما زما یې دا له ما سره ظلم کوي. ته له مانه څه غواړې؟
ژر کوه خپل کار دې وکړه نور ځه. موږ د شخصي خبرو او کیسو اجازه نه لرو. یو ناڅاپه مې زړه راډک شو. له سترګو مې اوښکې راغلې. خبره مې ورغبرګه کړه. ته زما خور یې. نجلۍ پورته غورځاره شوه. بل ډول یې راته وکتل. له غرقې حیرانتیا وروسته یې راته وویل دا ته څه وایې؟ رنډۍ د چا خور او مور نشي کېدی. رنډۍ یوازې د دې یو کار لپاره پیدا وي. هر تږی راځي خپله تنده ماتوي او بیرته ځي. که چېرته زما او ستا غږ غټه ښځه واوري پرې وژنې مې. خپل غږ مې نور هم ټیټ کړ. څوکه مې ورته وویل په ما باور ولره. قسم کوم چې هیڅ کوم پلان نه لرم. یوازې موخه مې له تا سره مرسته کول دي. ښه نو اوس راته ووایه نوم دې څه دی؟ دلته څنګه راغلی یې؟ څو پیسې درکوي؟ مړاوې نجلۍ سوړه سویله یې وکړ. په دې کیسو پسې مه ګرځه. ګنې سر به دې سپین شي. ځه لاړ شه. ټک ټک د کوټې ور وټکېد. نجلۍ وویل وخت دې تمام شو. نور ورځه. په زوره مې وویل زه د دوهم ځل لپاره پاتې یم. غټې ښځې راغږ کړ واه بیخي د حیرانۍ ځای دی. هله نو 2000 ګونان راوباسه. ژر مې 2000 ګونان له جیب څخه راوایستل. نجلۍ ته مې ونیول. هغې د وره له چولې ورکړې. نجلۍ بیرته هکه حیرانه زما څنګ ته کېناسته. څوکه یې راته وویل ته څوک یې؟ ولې دې هسې ابس روپۍ مصرف کړې؟ خوږه مسکا مې وکړه. ابس لګښت خو هغه وخت وي چې تا ته در نږدې شوی وای. زه من غوښه اخلم او ډېر راحت یم. مړاوې نجلۍ څه ناڅه خوشبینه شوه. حیران یې زما سترګو ته کتل. بیا مې ورته وویل ټلیفون لرې؟ سر یې وښوراوه. هو خو غټې ښځې رانه اخیستی. د شخصي اړیکې اجازه نه لرم. موږ پرې پلورل شوي یو. ځای، مکان، ډوډۍ، جامې او په هر ځل 1500 روپۍ راکوي چې ایله مو خپل شخصي لګښت، درمل، ځینې نشهیي توکي او آرایشي شیان کیږي. نور د ځان واک نه لرو. څنګه چې هغه وایي هماغسې کوو. په خپل کارت لیکل شمیره مې راپرې کړه. له 50,000 روپو سره مې یو ځای ورته ونیوه. ها دا واخله چې په هر رنګه کېدل له ما سره اړیکه ونیسه او په ښار کې یو ځای را سره وګوره. زړه نازړه یې شمیره او پیسې ور واخیستې. د جامو لاندې په پټ جیب کې یې کېښودې. غلی راته وکتل. دا هر څه د څه لپاره کوې؟ ورته مسک شوم. ارامه اوسه. ټک ټک ور بیا وټکېد. نجلۍ څوکه وویل ولاړ شه نور. سر مې ورته وښوراوه. نجلۍ ژر ژر کاغذ تشناب له لورې راوشکوه. په کړکۍ کې د اوبو په ایښي ګیلاس کې ډوب کړ. بیا یې وپیچل او غلی ووته. غټه ښځه راننوته. په تمسخوري وویل واه هلکه دې نجلۍ تا ته څنګه خوند درکړ؟ ورته مسک شوم. ملبس ذوق دی نو. وی خندل. ښه شوه اتې نو کله کله راځه ورته. مل سمه ده. اوس نو زه ځم. رخصت مې راواخیست. له حویلې راووتم. د مازدیګر لمر لوېدلی و. ژوره ساه مې واخیسته. په منډه منډه له کوڅو راووتم. د سړک په سر مې ټکسي ته لاس ورکړ. په فکرونو کې ډوب تللی وم. په سترګو کې مې تکه زیړه څیره ګرځېده راګرځېده. یو څوکه غږ مې واورېدو. خیرت دی وروره؟ کومه بده پیښه شوې؟ ژر مې ځان راسم کړ. ډریور په شاتنۍ شیشه کې غبرګې سترګې راته نیولې وې. حیران شوم. مالنه داسې څه نشته. نرمه خندا یې وکړه. که فکر کوي چې موږ خوښ یو نو خو نه یو. په مخ روانو اوښکو ګډې وډې څیرې له ځانه ورک حالت دې زما په پخوانۍ پرهرونو کې تیغ وواهه. زه یې د خپلو تیرو ترخو شپو او ورځو هرې شیبې ته یوړم. هی هی نه پوهېږم ستاسو په څیره کې مې ولې خپل ځان ولید. ویښ شه وخانده. هغه څه ته چې اوښکې تویوي نه ارزي. خوله مې وچوه. په سر مې بوج و. خبرو ته مې هیڅ خبرګون ونه ښود. څو دقیقې وروسته یې د خپلې کارخونې تر مخ کښته کړم. نن ماښام مې له کارخونې هیڅ لیدنه ونه کړه. نیغ خپلې د استراحت خونې ته ننوتم. د خوب په کټ کې مې ځان واچاو. لږ فکر وروسته ولاړ شوم. د حمام شاور ته ودرېدم. اوبه یخې وې. ښې راولګېدې. اعصاب مې څه ناڅه نورمال شول. چې راووتم ټلیفون ته مې 4 زنګونه راغلي وو. ومې کتل لوی رئیس و. ټلیفون مې بیرته د میز پر سر کېښود. د کارخونې د خبراوي د زنګ په بټن مې ګوته کېښوده. شیبه وروسته ثنا خاله چې د څار او سمون مسؤله وراننوته. له سلام کولو سره مخامخ راته ودرېده. امر وکړئ رئیس صاحب. د کارخونې د چارو په هکله مې ورڅخه وپوښتل. په ډېر ډاډ یې راته وویل هر څه سم روان دي. په ځان د ډېر فشار مه راوله. نجونې او هلکان په وخت کار ته ځي او راځي او په خپل وخت زده کړو ته ځي. هر تن له زړه کار کوي.
له تاسو او کارونو ډیر راضي دي. تاسو ته د خدای خیر او اوږد عمر درکړي. خبرې خلاصې نه وې چې لوی رئیس بیا زنګ ووهه. د بیا لیدو لپاره مې ورته سر وښوراوه. ثنا خاله د باندې ووته. ما د اوکې په بټن ګوته کېښوده. لوی رئیس ته مې سلام وکړ او احترامات مې وړاندې کړل. له جوړ په خیر وروسته یې سوړه سویلی وکړ. ګوره زویه، زما ټلیفون ته ژر ځواب ورکوه. ته ښه پوهېږي چې زه یې زور نه لرم. روغتیا مې ورځ تر بلې خرابېږي. په شمار څو ورځې لرو. هره ورځ باید د ډېرو لاسته راوړنو خبرونه درنه واورم. باید ښه خبرونه راته ولري تر څو وجدان مې آرام شي او د ابدي هوساینې ویاړ ترلاسه کړم. ژر کوه، دا راته ووایه چې چارې دې څنګه روانې دي. په ډېره مینه مې خبره ورغبرګه کړه. رئیس صاحب، هر څه سم روان دي. په کارخونه کې د هغو ماشومانو شمیر 200 تنو ته رسېدلی چې ځینې یې یتیمان او ځینې یې بېوزله دي. په ښار او واټونو کې به یې درانه کارونه کول او یا به یې هم خیرات ټولول. د کار ترڅنګ مو د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. له کورنیو سره مو خبرې کړي. کافي اندازه معاش مو ورته ټاکلی. کورنۍ موږ او تاسو ته دعا کوي. د میرمنو په برخه کې هم ډېرې لاسته راوړنې لرو. هغه میرمنې چې کورونه یې په همدې ښار کې دي تر 100 ډېرې مو په کار سره بوختې کړي. په خپل وخت ورته معاش ورکوو او هغه میرمنې چې دلته د اوسېدو او کار کولو امکان نه و خپلو کورونو ته مو لیږلي دي. هره میاشت هلته امکانات ورلیږو. د تولید برخه هم ښه روانه ده. هره ورځ مارکیټ ته ډېر توکي وړاندې کوو. زه ټوله ورځ په راکړل شوي مسؤلیت پسې د ښار په هر واټ هره کوڅه کې ګرځم. انشاءالله ډېر نور خبرونه به په راتلونکي اونۍ کې درسره شریک کړم. وروسته یې اړیکه پرې کړه. د شپې تر ناوخته ویښ وم. د زیړې مړاوې نجلۍ سترګې مې سترګو ته ګرځېدې. له ځان سره مې وویل 3 کاله وشول چې له رنګارنګ خلکو سره مخ یم. یتیم، کونډه، بېوزله، وږی، تږی. نه پوهېږم چې دې نجلۍ ولې دومره سخت حالت را خراب کړی، ولې دومره نارامه کړی یم. په فکرونو کې ډوب ویده شوی وم. سهار د لمانځه لپاره ډېر په سخته راولاړ شوم. د چای څښلو وروسته کارخونې ته ورښکته شوم. له هر ماشوم او هرې میرمنې سره مې ځان ته وکتل. د ښه کار او ښو چارو لپاره مې وهڅول. په ښه نظم او د دوی نزاکت مې سترګې خوږې شوې. وروسته له کارخونې راووتم. د ښار خواته روان شوم. د لوی رئیس خبرې او سپارښتنې به مې تل په ذهن کې ګرځېدې. زویه، دا دنیا بې بقا او خودخوا ده. هیڅوک د چا لپاره نه دي. هیڅوک د چا هیلو لپاره کار نه کوي. لکه څنګه چې د یو بل درکولو ته اړتیا ده، هغسې څه نشته. تا ته درکړل شوی مسؤلیت یوازې او یوازې د بېوزله، خوار او مجبور لاسنیوی او راپورته کول دي. له لوی رئیس سره مې 6 کاله په بېلابېلو دفتري چارو کې کار کړی و. ښه وخت او ښه کار کول مې د دې لامل شول چې ښه او مضبوطه فکري ملګرتیا مو سره جوړه شوه. اکثره رازونه یې راسره خوندي وه. په مهمو کارونو کې به یې سلا مشوره راسره کوله. نن ورځ تر بل هر وخت په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره وه. له یوې 4 لارې سره کابو 1 ساعت وځنډېدم. د موټرو په قطار کې مې سترګې په یو ماشوم ولګېدې چې د هر موټر په شیشه صافي تېروي او وروسته بیا د یو څه غوښتلو لپاره لاس ورته نیسي. خو هیچا ځان نه پرې پوهوه. څوکه زما د موټر خواته رانږدې شو. د موټر د مخې په شیشه یې صافي تېره کړه. په عاجزي یې خوله جینګه ونیوه. کاکا، خیر دی، 10 روپۍ خو راکه، دعا به درته وکړم. 10 روپۍ مې ورکړې. خیرنه څېره یې خوښه وبرېښېده. ورته ومې ویل کور دې چیرې دی؟ په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. موږ کور نه لرو، په خیمه کې اوسو. د 4 لارې بتۍ شنه شوه. موټرو حرکت وکړ. ژر مې ورته وویل سپور شه چې ځو ستاسو کور ته. ماشوم په بیړه دروازه خلاصه کړه. د شا په سیټ کې کېناست. کاکا، د موږ خیمه هغې خواته ده. کومې خواته؟ له زاړه پله سره. ژر مې د موټر خوا د زاړه پله په لور وګرځوله. لار اوږده وه. 20 دقیقې وروسته د زاړه پله تر څنګ د ولاړو وچو ونو لاندې ولاړې زړې خیمې ته ور وګرځېدو. ماشوم د موټر دروازه خلاصه کړه. خیمې ته یې منډه واخیسته. زه له موټره راښکته شوم. کرار ودرېدم. د ماشوم غږونه مې اورېدل. مورې، له ما سره یو ډېر ښه کاکا راغلی. له زړې خیمې څخه یوه ښځه راووته. حیران یې زما خواته راکتل. ماشوم او یوې ماشومې منډه راواخیسته. ښځې څوکه غږ راوکړ. وروره، ستړی مه شې. ورو ور روان شوم. خیر اوسې مورې، زوی مې دې په ښار کې ولید، ورسره راغلم چې پوښتنه مو وکړم.
ښځې په خواره خوله رغبرګه کړه. خدای دې پوښتنه وکړه چې د موږ خوارانو پوښتنه کوي. ورغلم، د خیمې مخې ته څوکه کېناستم. دلته څومره وخت کېږي ژوند کوئ؟ پټه خوله ناسته وه. خاوند دې چېرته دی؟ بیا یې ځواب رانه کړ. بیا مې ورته وویل خپل خپلوان څوک نه لرئ؟ سترګې له اوښکو راډکې شوې. خاوند مې دې خدای دغسې ورک کړي لکه دا ورک چې دی. هر څه مو درلودل، کور، ځمکه، پیسې، بس د سړي پښه خدای وښویوله. په ورکو لارو سر شو. نشې تماشې یې شروع کړې. هر څه یې له لاسه ورکړل. یو څه وخت تر پل لاندې و. کله ناکله به راغی. دا یو کال کېږي بیخي ورک دی. یوه لور مې 4 کاله مخکې یو بدشکله انسان په قرض پیسو کې رانه وړي. اوس له دې وړو ماشومانو سره دلته اوسېږم. سهار ځي ښار ته او بېګا بېرته راځي. د سر په ویښتانو ځوړنده یم. زړه مې پسې ختلی وي. کله څه شی راوړي او کله بیا خالي لاس راته راشي. وروره، ته مې دین په دنیا ورور یې. داسې ورځې او شپې مې ولیدې چې نه د ویلو دي او نه هم د اورېدلو. خو بیا مې هم صبر خدای ته کړی. وړو ماشومانو ته مې سترګې او هیلې دي. مړې اوښکې غلې غلې د ټیکري په پیڅکه وچولې. ماشومانو خوارې خولې او وچې سترګې زما خواته نیولې وې. د ماشومانو په سر کې مې لاس تیر کړ. څوکه مې ورته وویل مورې، تاسو به نور داسې خوار او زار نه یاست. ما د داسې ماشومانو او میرمنو لپاره یوه کارخونه جوړه کړې. هلته موږ بکسونه، څپلۍ او بوټان جوړوو. تاسو به هم پکې کار کوئ. ماشومان به مو هم کسب زده کړي او هم به ښوونځي ته ځي. د اوسېدو لپاره به مو هم یو ځای درته پیدا کړو. او رښتیا هغه لور چې پوروړې درنه وړې ده، اوس هغوی چیرته دي؟ یو ناڅاپه ښځې سر تور کړ. مخ په قبله ودرېده. ای خدایه، دا څه اورم؟ ای خدایه، په رښتیا سره چې تا زما غږ واورېده. ای خدایه، زه دې دومره بختوره کړم. خدایه، لویه خدایه، ته ډېر مهربانه یې. تا زموږ لپاره دا سړی دلته راولېږه. مخ یې راواړوه. راته یې وویل ته انسان یې؟ انسان دومره ښه نشي کېدی. انسان موږ دې حالت ته ورسولو. انسان په موږ د ټګانو ګمان کړی و. انسان موږ د یوې شېبې لپاره درک نه کړو. انسان به د شپې خپلې د کور دروازې په موږ پسې راوتړلې. انسان زما خاوند په بدو کړنو له موږ څخه واخیست. انسان زما په مجبوره وجود کې خپلې جنسي غریزې لیدلې. انسان په سپک نظر راته وکتل. انسان وړه ماشومه لور له غېږې راڅخه یووړه او مړی او ژوندی یې ورک کړ. رښتیا وایم، ته انسان نه یې، ته فرښته یې. په خپل وجود مې د انسان پوښلي څرمن خوښه نه شوه. په لومړي ځل مې د انسان له نامه کرکه وشوه او په زوره مې ورسره وژړل. مارو، یوه دردونکې او عبرتناکه کیسه. د دې ناول لیکوال سلیمان راحل دی.